یو سړی چې ته په واتس اپ باندې خپل کور والا سره خبرې کوي یا د یو زنانه سره خبرې کوي په واتس اپ باندې نو داغه قصه چې کوم دی مکمل خراب شوی دا هغه کسان چې کوم دی مکمل تباہ دي ویډیو اخیره بولګوري چې په واتس اپ کې داسې حساب ډیر سره غلي دي چې یاره تاسو ډیټا په مخ کې شیر کیږي او داغه سره بس سیو کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده سهار راسي یا د پرونه چې کوم دی د واتس اپ نیو اپډیټ چې کوم دی په هغې باندې ډېرو ملګرو ته چې کوم دی ایمیل یا په واتس اپ کې یو اپشن چې کوم دی راځي چې یاره د نیو اپډیټس په حواله باندې ډېر ملګري په دغه پریشان دي چې یاره دا واتس اپ چې کوم دی ستا هغه ډیټا چې کوم دی یعنې ته د خپل ملګري سره چا سره لګوي هغه ډیټا به چېرته ځي یا به دا دوی شو کوي سوشل میډیا ته وغیره نور یا داسې انټرنیټ ته به چې کوم دی اپلوډ کوي. نو دا نننۍ ویډیو چې کوم دی خاص د هغه ملګرو دپاره ځکه چې سهار نه 2-3 ملګرو بلکې ډېرو ملګرو چې کوم دی تر اوسه پورې په واتس اپ ماته دا تپوس کوي چې یاره د واتس اپ په حواله باندې چې کوم دی د واتس اپ سره به څه کېږي دا به مطلب ختموي یا به نور څه مخکې. نو دا ویډیو خاص د هغه ملګرو دپاره ده. واتس اپ چې څنګه تاسو ته پته ده په دې کې صرف دا تبدیلي راولي مطلب دا چې څوک لکه غلطه ویډیو په واتس اپ باندې لګي نو هغه کس پته بلاک کوي یا څوک واتس اپ داسې فضول استعمالوي غلط تصویران پیدا کوي یا څنګه چې تاسو ته پته ده په دې واتس اپ کې چې کوم ګروپونه جوړ شوي او په دغه ګروپ کې چې کوم دی بیا څوک غلط تصویران یا غلطې ویډیوګانې یو بل ته په دې ګروپونو کې سینډ کوي را سینډ کوي. نو هغه کسانو دپاره چې کوم دی دا یا به ورله وارنینګ ورکوي یا به د هغو واتس اپ مکمل چې کوم دی هیک کېږي یعنې بندېږي به دا د دې واتس اپ والا د طرف نه. او څنګه چې تاسو پته د فیسبوک میسنجر چې کوم دی دا واتس اپ چې کوم دی هم فیسبوک والا اخیستی دی دا د فیسبوک سره یو شان لکه څنګه چې په میسنجر باندې څوک کال کوي خبرې کوي دغسې په دې واتس اپ باندې هم کوي. نو دا ټول چې کوم دی د میسنجر هغه ډیټا تر اوسه پورې څنګه تاسو پته د دې میسنجر ډیټا هم هغو ته تله خو د واتس اپ سره داسې کنیکشن یا وغیره څه نه و. نو په دغه کې دغه اپډیټ چې کوم دی راغلی دی چې یاره مثال په طور باندې دوه ملګري یو بل سره خبرې کوي یو بل ته پیکچر دا سینډ کو نو هغه به صرف د هغو سره دغه ډیټا سیو کېږي یعنې هغو ته به شو کېږي چې آیا دا زمونږ د رول چې کوم دی فالو کوي مثال په طور چې چېرته غلط پټون دی یا غلطه ویډیو ده. نو ظاهره خبره ده چې یو سړی غلطه ویډیو سینډ کوي هغه په خپله بیا په واتس اپ یېرېږي چې یاره واتس اپ سره به څه کېږي. نو دا یاره چې کوم دی د یېرې پکې څوم نشته. ډېر ملګري وایي چې یاره مونږ د سعودي عرب نه یا دوبۍ نه وغیره خپل کور ته په واتس اپ ټلیفون کوو ویډیو کال ټلیفون وغیره. نو چېرته زمونږ دا ویډیو کال چې تا هغو راوان اخلي او سوشل میډیا ته وغیره نور وغیره انټرنیټ ته اپلوډ نه کړي نو داسې هېڅ قسمه د یېرې خبرې نشته. څنګه چې په ایمو باندې به خبرې روانې وي بیا پکې ډېرو ملګرو ایمو به هم لر کړي تاسو لر کوي یا ډیلیټ کوي بیا داسې لکه څنګه چې تاسو ته پته په میسنجر باندې تر اوسه پورې خلک تاسو لګوي نو چې غلط کار څوک نه کوي نو هغې ته هېڅ هم نه کېږي. او که چېرته څوک غلط کار وکړي نو صرف ورسره دا وشي چې یاره هغه به یې د هغه طرف نه بلاک کړي یعنې د میسنجر خو بهرحال څه نشته نه به داسې غلط څوک لیږلی شي. خو څنګه چې تاسو ته پته د احتیاط بیا هم ضروري دی چې یاره داسې نه تاسو په واتس اپ باندې غلط څیزونه یو بل ته لیږئ را لیږئ د دغې نه صرف په احتیاط پکار دی. نور هغه شیان واتس اپ دی هم په هغه طریقه باندې به استعمالوئ څنګه چې تاسو مخکې استعمالوو تر اوسه پورې استعمالوو یعنې خپل کور ته په ټلیفون کلی د زنانو سره خبرې په خپل کور چې کوم دی ډېر چې کوم دی لګیا وي پې د ملګرو سره نو داسې سیارې پکې هېڅ هم نشته. او صرف دغه رولز فالو کوي چې آیا څوک چې ته غلط څیز ونه لیږي یعنې که تر اوسه پورې لیږلی کېدو جدا خبره ده خو دا نیو اپډیټ چې کوم دی زما خیال 20 فروری وغیره دغسې تاریخه پورې به وي. نو دا ویډیو صرف د هغه ملګرو دپاره وه چې یاره په واتس اپ کې داسې هېڅ قسمه څیز نشته مه ډیلیټ کوئ واتس اپ هغه شانتې استعمالوئ خو صرف د غلطو ویډیوګانو د غلطو تصویرانو چې کوم دی احتیاط وکړئ. او ویډیو سره ملګرو مخکې شیر کړئ چې هغه ملګرو ته هم پته ولګي چې یاره د دې خبرې نه خبر شي چې یاره واتس اپ کې داسې هېڅ اپډیټ شته بس دغه اپډیټس دي څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې یاره هغو به ستاسو چیک اپ کوي یعنې د ډیټا چې یاره ته غلط څیز خو نه لیږي یا تا ته څوک غلط څیز نه رالیږي بس.